پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتهم العالیه فرمایله هغې د جنید بغدادي رحمت الله علیه یو واقعه بیانوله چې د جنید بغدادي رحمت الله علیه یو مرید و او هغه وخت کې چې کوم پیران به و هغې سره به کوم مریدان وو نو هغه به ورځ او شپه هغې سره اوسېدل هغې سره به پاتې کېدله نو د هغې خو به څه د پیسو درک نه لګېده پیسې میسې خو به هغې سره نه وې نو هغه وی د جنید بغدادي رحمت الله علیه دا مرید چې و نو هغه جنید بغدادي رحمت الله علیه ته ووی چې حضرت زما حج ته ډېر زیات زړه کېږي لکه نن سبا اوس حج له خلک روان دي د حج قافلې روانې شوي دي الله دې مونږ او تاسو بار بار بوزي دغه خپل کور ته نو وی زما حج ته ډېر زیات زړه کېږي حضرت زه حج له ځمه نو جنید بغدادي رحمت الله علیه هغه وخت سره چې د ټولو نه هغه کمې پیسې وې لکه مونږ او تاسو دې وخت کې به ورته ووایو چې په روپۍ کې چې کوم دی نو څلورنیزونه وي نو هغه وخت سره لکه څلورنیز یې وله ورکړه د روپۍ هغه څلورمه حصه چې کومه وه هغه یې وله ورکړه هغې چې وله ورکړه نو داسې ورته کتل چې یاره د دې باندې به زه څنګه حج ته ځمه دا خو ډېرې لږې غوندې پیسې دي خو به هر حال چې ما ته خپل پیر صاحب راکړي دي نو دې کې د الله څه حکمت خامخا شته دی او هغه به پس نیت خو ماله راکړي که نه بهر ووته ځان له سامان مامان هر څه برابر کړه او د حج په سفر باندې ووته روان شو کله چې روان شو بهر روان دی یو قافله روانه ده قافلې والا ورته وی چېرته ځې هغې ورته وایي چې یاره دې ورته وایي دا مرید دی چې یاره زما خو اراده د حج ته روان یم وایي ښه بس وی راځه که نه زمونږ دا قافله چې ده دا هم حج ته روانه ده او زمونږ د علاقې یو کس و هغه ته څه عذر پیښ شو په لاره باندې هغه زمونږ نه واپس شو او د هغه سورلیم خالي ده او هغه چې ځان سره څومره د ضرورت هغه څیزونه راغستي وو هغه هم مونږ سره سیوا دي راځه بس ته به مونږ سره لاړ شئ هغه به د هغه څیزونه به هم استعمال کړي د هغه به او مونږ ته دا ویلي دي په لاره چې راتلو که څوک درته میلو شو یا د حج میلماني نو په هغې باندې دا خوراک وکړي او د ما نه سورلیم هغې له ورکړي بس سورلي ورته میلاو شوه او لاړه حج له هلته که چې څومره هغه د هغه خرچه وه خوراک څښاک هغې هلته استعمال کړه کله چې د حج ورځې ختمې شوې واپس چې کله راته بیا په لاره باندې خپل سامان یې راواغسته را روان شو چې کله را روان دی نو په لاره باندې یو بله قافله را روانه ده نو ده ته وایي چېرته ځې وي یاره زه خو د پلانکي ځای ته ځمه هغې ورته وایي ښه زمونږ په هغې باندې لار ده مونږ خو د هغې نه هم لرې ځو خو زمونږ یو ملګری دلته کې په حرمینو کې پاتې شو دلته کې زړه ولګېده د هغه سورلي خالي ده وی که څوک دکه شان د حج نه څوک میلمه ځي په لاره باندې زما نه سورلي دې م استعمال کي او ځان سره یې بوځې او زما څونه د خوراک څښاک څیزونه چې دي هغه هر څه هغه دې استعمال کي هغه قافلې سره را روان شو بس خپل ځای که چې کوم ځای د ده ځای و مکه ځای کې کوز کو حج له الله بوته یو روپۍ یې ونه لګېده خوراک څښاک هر څه پې الله وکړو یو روپۍ یې ونه دې ته برکت وي کله چې واپس راغې جنید بغدادي رحمت الله علیه له لاړه مرید یو حضرت مبارکي وشوه حج وشوه او خرچه دې څومره وشوه ټوله واقعه یې ورته بیان کړه حضرت د دلته نه م یو قافلې والا وخېجولمه ټول خوراک څښاک را باندې هغې وکړو هلته یې هم رسولم د هغه طرفه بیا یو قافلې والا میلو شو به دلته یې کوز کړم خوراک څښاک هر څه مې هغې سره وکړو او هغه څلورنیز یې د جیب نه روح کړو حضرت ستاسو هغه څلورنیز را سره اوس هم دا دی محفوظ پروت دی جنید بغدادي رحمت الله علیه ورته فرمایي وي دا څلورنیز ماله واپس راکړه هغې ته واپس واغسته چې ستا حج مقصد و هغه د باندې الله وکړو نو برکت اچولو والا څوک الله دی د الله ذات په هر څه کې برکت اچوي موږ ته په دې لږو لږو څیزونو کې الله برکت اچولی